بیا یې یرغل کړی دی، بیا یې سخت ګزار کړی دی، دا ستا د سترګو ډرون پر ما باندې بمبار کړی دی. تر پېښور او کابل وروسته بیا زاغ ډېر په جرات، تیری په ښکلې ګلورینه کندهار کړی دی. ته وقراره ته رقیب یې وخت پرې ایښی نه یې، فطرته تا باندې وار هر کله دا مار کړی دی. سلامونه، مینه او احترامات درنو لیدونکو، ستاسو د روغتیا په هیله. سمیع الله غفران یم د ځانګړې ادبي مرکې کوربه. د دغه مرکې مېلمه د پښتو ژبې وتلی شاعر، لیکوال او همداراز لیکچرر ښاغلی نور احمد فطرت صاحب دی. ښاغلی نور احمد فطرت صاحب ته د مهاله پر یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده او د تر څنګ د چمن په لیسه کې یا په پوهنځي کې د یو رسمي ښوونکي په توګه باندې هم کار کوي. نورې خبرې او خواله به د ښاغلي فطرت صاحب سره کوو. فطرت صاحب ستړي مه شئ، خدای مو راوله. کوربدار ستړي مه شئ، ته څنګه یې ښه یې په خیر یې؟ سلامونه درته کوم، نیکې هیلې. زه هم ستا سره ټولو لیدونکو ته چې د هغه د هر ځای دي، که د پښتونخوا دي، که د دې پښتونخوا دي، که د لوی او تاریخي افغانستان دي، او که د کوزې پښتونخوا دي، ټولو ته، بلکې که په بهر کې دي، دننه دي، د باندې دي، ټولو ته سلامونه. ډېره زیاته مننه. فطرت صاحب، لکه څنګه چې مې د مرکې په لومړي سر کې وویل چې تاسو د چمن په ډګري کالج کې یا په پوهنځي کې د یو رسمي ښوونکي په توګه باندې دنده پر مخ وړئ، نو که لومړی د خپلو زده کړو لپاره راسره وغږېږئ چې تاسو زده کړې په کومه برخه کې او تر کومه کچه پورې کړي دي؟ ما چې زه لوستونکی وم، ما واده په داسې حال کې وکړئ چې زه 14 یا BA وم. د هغه څه بعد مې هڅې وکړې په پښتو کې مې MA وکړه. په پښتو کې مې MA چې دې ته موږ په افغانستان کې دغه بولي، دکتورا بولي، هر څه چې بولي. بیا مو په اردو کې MA وکړه، بیا مې BEd وکړ. دا بېلابېلې پروفیشنل ډګرۍ دي یا بریلیکونه دي. او د دې سره مې بیا امپیل ته ولاړم. دا نو بیا د دې ټولو زده کړو څخه وروسته د تحقیق په دغه کې په میدان کې ډېر ښه میدان دی. او پر ملا عبدالسلام چې د دې سیمې یو ډېر لوی شاعر، ښکلی شاعر او بیخي ډېرې ښې 3 شعري مجموعې دي، خصوصا چمن طلب مذهب او زردانه دور. نو پر ده باندې زه دغه تیسیس چې دی دا مکمله سوي دي او در اوسه مې لا سند نه دی اخیستی. نو د امپیل تر حده مو زده کړې کړي. او کیدای شي زموږ ډېری لیدونکي په دې پوه نه شي چې امپیل یعنې څه معنا، یعنې امپیل تر کومه کچه پورې سو یا امپیل کومه برخه ده. که لږ په ساده تورو کې دغه تورې لږ دغه امپیل تورې لږ واضح کړي لیدونکو لپاره. مننه غفران صاحب. امپیل چې دی دا امپیل دا ماسټر اف فلسفي یا مالک د فلسفې، یعنې دا یو فلسفي څېړنې دي، فلسفي لیکنې دي. په دې کې انسان یو شخصیت یا یو ټولنې ته ورننوځي، نو بیا تر ټولو ښې زده کړې چې دي هغه بیا په PhD کې کېږي چې هغه ته ډاکټرا ویل کېږي. او تاسو د چمن په پوهنځي کې یو رسمي ښوونکی یاست. دغه دنده مو څه وخت پیل کړې ده؟ په 2010 کې زه پیپلز پارټۍ د پیکیج په نامه یو پیکیج اعلان کړی. په دې کې زه اسسټنټ لیکچرر ولګېدلم په 2010 کې. دغه دنده مو 2.5 کاله تر 3 پورې چې کله ولاړه مخته، نو بیا کور هم او شاوخوا محیط هم راته وویلې چې دا ستا دغه دپاره ستا د زده کړو په مناسبت ډېرې کمه نوکري ده. نو بیا زه ولاړم په پبلیک سرویس کمیشن کې مې د پښتو دندې دپاره کوشش وکړ، هڅه مې وکړه. بیا زه په 2013 کې باقاعده یو لیکچرر د پښتو دا ولګېدم. نو د 2013 څخه اوس تر 2020 پورې چې 8 کاله کېږي زه دغه پښتو دنده پر مخ بیایم. او تاسو کله لیکچرر کېدلاست، دغه د لیکچر په وخت کې یو رسمي غونډه ترسره سوه، بیا تاسو ته دغه دنده وسپارل سوه که نه؟ دا په سرکاري سطح تقریبا 20 دندې بولې یا پوسټ یې بولې. سرکار 20 د نارینه‌و دپاره پوسټونه اعلان کړل یا دندې، او تقریبا 10 یې د ښځو دپاره اعلان کړې. د بلوڅانو ده بیا تقریبا
10 یې د نارینهو دپاره اعلان کړې، 20 یې د ښځو دپاره. نو زموږ په 10 کې چې ښځې وې هغه ښځې ولګېدې او په هغه 20 کې موږ تقریبا 200-300 کسانو ازموینه ورکړه. په ازموینه کې موږ تقریبا 26 کسان پاس ول، په 26 کې 6 راڅخه پاته سول او کابو مرشل پکې پاس ول. درنو لیدونکو، تاسو دا ځانګړی ادبي مرکه ګورئ. په دغه مرکه کې موږ د چمن یو تکړه شاعر، لیکوال او همداراز د چمن په ډیګري کالج کې یا په پوهنځي کې یو لیکچرر ښاغلی نور احمد فطرت صاحب کور ته راغلي. د نوموړي سره دلته خبرې کوو، پر زده کړو سره وغږېدو. ډېری پوښتنې پاتې دي. فطرت صاحب، راځو شعر و شاعرۍ ته. د زده کړو په اړه راسره وغږېداست. په زده کړو کې مو خورا زیار کښلی دی، تر ډېره حده پورې مو ځان رسولی دی. د زده کړو سره مو شاعري کله پیل کړله، کله مو لاس په پورې کړ او څنګه شاعر کړل سوی؟ والله زه چې ډېر کوچنی وم، هسې خو نو د هر شاعر د حالات تقریبا یکرنګه دي، یو رنګه دي. نو زه هم بس داسې په کور کې مې د خوشحال خان خټکو، د رحمان بابا او د ملا عبدالسلام یو کتاب هم موجود و. نو دغه مې وایي ګرسر مې هغه لکه په میراث کې چې سړي ته یو شی پاتې ده، پښتو زموږ په کور کې لکه میراث داسې پاته وه. نو ډېر کوچنی وم، په دغه شانه مو ګوته وهله هله هله. بیا چې راځو در 12مه تر 14مه پورې دغه مینه یې راسره وه، خو شعر مې نه لیکئ بیخي ناوخته. ما شعر ډېر ناوخته پیل کړي، یعنی ان زه یو وخت کې پښین ته تللی وم، ما په سوونو شعرونه مطلب د نورو شاعرانو را زده و. بیا پښین والا ګر سره په دې کې محمد اعظم ارمان و نور ملګرو وویل یاره ته پردي شعرونه ډېر وایه، نو دا خپل شعر. بیا تقریبا 2015 په 6 کې ما داسې کوچنی لږ شعر شروع کړي. در 2009 تر 10 پورې چې رسېدم داسې محض ځان په خلاصاوي. بس د 2010 د 11 بعد در دا 2020 پورې زما شعر لږ انکشاف وکړي، لږ مخته رالی. اما زه اوس هم وکالت خې نه کوم، دا چې د چا به خوښ وي خدای دې وکړي چې زه زما شعر د خلکو خوښ شي، خو زه یې دونه اوس هم نه بولم لکه څنګه چې زه به وکالت کوم یا د خلکو خوښ دی. او په کورنۍ کې بل کوم ادیب لرئ، شاعر، لیکوال، که نه یوازې تاسو په دغه ډګر کې اوسېږئ؟ زما په لومړۍ شعري مجموعه کې ما دا اعتراف کړی دی چې ما ویلې نه د ماما خیل د ماما د طرفه څخه، نه د کلي د طرفه د خوا څخه، نه په کورنۍ کې، په هېڅ چا کې زموږ په خوا کې، په زموږ په عزیزانو کې چا نه د پښتو سره دونه محبت کړی دی او نه پکې شاعر و. دا زه لومړی سړی یم چې زه دا هم د ستاسو شعر شاعري ته راتګ د پښتو سره دومره زیاته مینه او په داسې کورنۍ کې چې هغه تر اوسه پورې ستاسو په وینا نه کوم شاعر نه ادیب نه داسې څوک چې هغه له پښتو سره مینه لري، حد اقل د پښتو لیک لوست کوي، نو فکر نه کوئ چې دا یو معجزه ده چې په داسې کورنۍ کې یو شاعر او لیکوال او در څنګ پروفیسر راځي؟ زه خو معجزه به نه ورته ووایم، زه دا وایم پښتو خو ماته ډېر څه راکړو. نو اوس دې دغه پښتو ماته دعا وکړي چې زه یو څه ورکړم، هسې نه چې اوس د پښتو لمنه په ما خرابه شي، څه خو به نه کم ورکړم. نو خو زه اوس دغه دعا کوم چې پښتو خو ډېر څه راکړي دي، دغه د مور ژبه یې را زده کړه، ډېر څه په ډېرو ښایستو کتابونه، ډېر ښې یونلیکونه، ډېر څه مې پکې لوستلي دي. دا چې ما به څه ورکړي دا به تاریخ بیا ثابتوي چې زه څه شي ورکولی شم. نو پښتو ما ته څه راکړي دي، ما در اوسه پښتو ته ډېر څه نه دي ورکړي. ښاغلی فطرت صاحب، د مرکې په لومړي بسار کې مو ستاسو د شعري ټولګې یادونه وکړله. زه به له لیدونکو سره شریک کړم، خو له هغه څخه وړاندې که تاسو د دغه شعري ټولګې هغه نیټه راته په ګوته کړئ چې دا کله لومړۍ شعري ټولګه مو کله چاپ شوله؟ په 2014 کې تقریبا دا چاپ شوه. درنو لیدونکو، دا د ښاغلي نور احمد فطرت صاحب لومړنۍ شعري ټولګه ده، د ستور هار. دا په 2014 کې له چاپ څخه راوتلې ده. فطرت صاحب، په 2014 کې ستاسو شعري ټولګه چاپ شوې ده، د هغه څخه وروسته بل کوم کتاب په تخلیقي برخه کې یا د شعري ټولګه مو بل کوم څه کړي دي که نه؟ ما پیل خو مو د شعره څه کړی دي، زه اصلا ډېر نثر ته تیار یم. ما په نثر کې بیخي ډېرې لیکنې کړي دي، ژباړې مې هم کړي دي، نورې لیکنې بېلابېلې پر کتابونو، تبصرې، سریزې، ځینې شیان ډېر م کړي دي. یعنې که زما نثري لیکنې زه اوس راټولې کړم، تقریبا
کابو یوه نثري کتاب نه بلکې یو نه دوه درې پر چاپېدلی سي او بل زما لیکنې په بېلابېلو مجلو کې چاپ سوي دي لکه د پښتو اکاډمیک پټې لیکنې مجله چې دا په دې کې چاپېږي په پښتون کې چاپېږي پښتون رساله د پېښوره څخه چې کوم چاپېږي په دې کې په لیکوال کې په کندهار کې چې کومه ښکلا چلېدله حتی موږ غربت ته کابل ته لا شیان لېږلي ول یو وخت کې څه شی چاپ سوی و په هوسۍ کې چاپ سوي دي بېلابېلو مجلو کې ما یو شی کړی دی چې څونه مې لیک کړی دی هغونه مې بیا کوشش کړی دی چې چاپ یې هم کړم اما دویمه شعري مجموعه مو اوس تیاره ده د سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم انشاءالله دا به هم ډېر ژر د کتونکو او د لوستونکو لاسونو ته زه ورسوم او تاسو په وینا لیکوالي تاسو تر شاعري زیاته کړې ده خو د لیکوالي کوم کتابونه دي چاپ سوي یوازې په مجلو کې چاپ کړي دي ولې لامل که یې راته په ګوته کړئ بالکل زه لګیا یم انشاءالله هغه هم سره راغونډوم او هغه به هم ډېر ژر زه د پښتو منډۍ ته او کوم نوم ورته غوره کړی دی خورې لیکنې به ما ول زه نوم ورکړم یعنې د خورې مطلب خلک دا ورڅ اخلي چې بېلابېلې لیکلي دلته دا څه په اړه باندې تاسو کولی شئ چې لیکنې ترلاسه کړئ وکړه ما څه ژباړې هم کړي دي په هغه کې یوه د کابل یونلیک چې ملا عبدالسلام نه مولانا وحید الدین خان صاحب د ډیلي یو ستر نوموړی عالم دی لوی سکالر دی ډېر لوی کتاب 200 کتاب یې کړي دي په انګریزي اردو عربي او په دغه کې نو یوه مو دغه د ده یونلیک چې دی دې کې یو د کابل کومه سفرنامه چې ده دغه مې ژباړلې ده نور هم بېلابېلې لیکنې په نثر و په نظم یې هم زیات لیکلی فطرت صاحب ډېره زیاته مننه پوښتنې پاتې دي پوښتنې ته راګرځو خو اوس به کوم شعر راته وایاست خپل کوم پنځونه به راسره شریکوئ په زور کاږم شعر نه ما یې اهتمام کړی نه په زور کاږم شعر نه ما یې اهتمام کړی دی خدای پاک خو ماته د دا لوی نعمت الهام کړی دی نه عبدالعلي په سر دی نه بل ښه شاعر لکه دریاب دومره پراخ کار قاضي سلام کړی دی او ما د هیچا مخالفت مخامخ کړی نه دی ما د هیچا مخالفت مخامخ کړی نه دی ما د هر چا د احساساتو احترام کړی دی یکم مئی د خاموشي د کارګرانو ورونو د کار لپاره بیا په ښار کې پایجام کړی دی او شهید ته تر تراګر پورې ستایلې هر چا شهید ته تر تراګر پورې ستایلې هر چا شهید تا ته غونډ ولس پرون سلام کړی دی او ما د یتیم سره که کړی دی بهتره سلوک تا د یتیم سره که کړی دی بهتره سلوک ما پر ساحل او پر محروم باندې اکرام کړی دی بیخي ډېر لږ خلک فطرت خوښ په جنگ جدل دی بیخي ډېر لږ خلک فطرت خوښ په جنگ جدل دی لاسلیک په سوله باندې 100 کروړه عوام کړی دی ډېر په زړه پورې ډېر خوندور ښاغلی فطرت صاحب ښکلی شعر او کلام و فطرت صاحب د شعر و شاعرۍ سره سره د یو شاعر لپاره شعرپوهنه کې معلومات څونه مهم دی دی باید په ښه شعر باندې څنګه وپوهېږي شعرپوهنه اصلا د یو شاعر لپاره څونه مهمه ده پښتانه وایي اول زده کړه بیا کو زده کړه نو زه دا وایم چې یو انسان که خټې کوي چې دا خټې نه یې زده دی دا خټې نسي کولی یو انسان یو هنر که نه کړي زده دی پر هنر نسي تللی دغه رقم که ښې ډګرۍ وانخلې تعلیم یافته نسي لوستی نسي ته هغه ځای ته نسي فکر شعر هم داسې نه دی چې هېڅ به یې چا شروع کړي او هېڅ به را روان وي نه شعر خو به داسې چې د دې دپاره تاسې ادبي فنون کتلی سي د دې دپاره تاسې بېلابېل شیان کتلی سي شعر اول زده کړه پکار ده مطلب ردیف د کاپیت د وزن دی تلل دی د دې معلومات دی بیا نقد دی شعر کې نوښت دی مطلب په دې کې بېلابېل تخیل دی اوچت پرواز دی ښکلا ده ښه توري او ښه پیغام
ښه توري، ښه پیغام او یو ښه سلیقه دا خو دا چې ته نه وکړې دا ته په شعر کې بیا کمال نه شي حاصلولی. نو زه په خپله په دا نظر یم زه وایم که څوک شعر لیکي په کار دا ده چې د تخیلو د نورو ټولو شیانو سره اول د دې زده کړه وکړي، پر دې د دې مطالعه وکړي بېلابېل شعرونه. کله کله ما ته یو څوک راسي یو شی راښکاره کړي، زه هغه ته دا ووایم چې یاره بس ستا شعر خو مو واورېدی ښه شعر دی، اما ته داسې وکړه د شعر مطالعه هم وکړه او د شعر زده کړه وکړه، په شعر پوه شه بیا یې ولیکه. او شاعر او هغه څوک چې په شعر پوهېږي، په شعرپوهنه کې معلومات زیات لري، کوم توپیر سره لري؟ یعنې داسې کېدلی شي چې یو څوک شاعر نه یې خو په ښه شعر پوهېږي، په شعرپوهنه کې ډېر د چا خبره قابله وي؟ دا امکان خو لري، خو اما چې هم ښه شاعر وي او هم په شعر پوهېږي نو دا بیا هغه د پارسي پر شم یک نشد دو شد کیسه شوله. کرت غوړي چې پر لوا چې نو بیا پښتانه دا ډېر خوري او ډېر خوند. نو که یو څوک شیدې و غوړي جوړوي نو د هغه دپاره به دا وي چې هم به ښه ډیګري لري، هم به ښه په خبره پوه یې، هم به ښه شاعر یې، نو مطالعه به یې لري، پوه به یې. نو دغه دوه سره بیخي سره خوا په خوا دي، لازم ملزم دي. نو دا خو نشي کېدلی چې یو انسان اوس زموږ په کالج کې یا په دا نورو کالجونو کې دی استادان ستا اردو کې ایم اے کړي مګر شاعر نه وي، نو ټیک د هغه شیان خو ورته ویلی شي مګر داسې نشي ورته تشریح کولی لکه کوم چې یو شاعر هم شاعر وي، هم ایم اے په پښتو کې کړی وي او هم ښه شاعر و لیکوال وي، په عالم فاضل وي. نو دا خو ډېر خوندور شیان دي او دا په کار دا ده چې موږ د شعر سره سره د دې په توکو پوه سو، د دې په بناوټ سټرکچر چې په انګریزي کې بولي. نو په سټرکچر چې نه یې پوه نو بیا به یې ورته درسیې په سم به نه یې په پوه، او که هم ښه شاعر یې هم یې په سټرکچر پوه یې، په بناوټو په جوړ یې پوه یې، نو دا ډېر لوی هنر دی زما په نیز. او د شعر لپاره کرکتنه څونه اړینه ده؟ کرکتنه ګسر په خپل حبیبي صاحب وایي ارزولو ته خوشحال و دې ته ګوته نیول، په دستارنامه کې دا ګوته نیول بللی. زه خو دا وایم کرکتنه نو بیا داسې دا یو شی ارزي، د یو شي ارزښت مطلب تحقیق نوی یا زوړ شی را پیدا کوي، مګر کرکتنه بیا ارزي تلي. نو کوم چې یو شی وارزول چې اول ولیکل سي او بیا موږ هغه وارزو ویتلو، نو نن چې ګر سره موږ سره کوم کتابونه پراته دي دا ګرده اول تخلیق سوی دي، وروسته ارزول سوي دي، تلل سوي دي، وروسته پر دې کرکتنه سوې ده، دا د کرکتنې وروسته تر موږه پورې رارسېدلي. نو کرکتنه خدای دا لکه اوس دا موږ کمره ته ګورو اول دیوال ووهل سو دا ښه پلستر او بیا پر هغه باندې سپینه چینه ژړ رنګ تور رنګ، نو دغه کرکتنه ده. نو که دغه نه وي کمره به ولاړه وي مګر کمره به خوندوره نه وي. او فطرت صاحب کوم کسان چې پر یو شعر کرکتنه کوي دوی باید خپله د کومې کچې کسان وي؟ دوی باید په شعر کې څونه معلومات لري د شعر یا پر یو نثر باندې کرکتنه کوي، یعنې د کرکتونکي باید څوک وي؟ کوم ډول کسان وي؟ دا ډېر ښه پوښتنه دی غفران صاحب راڅه وکړه. کرکتونکی هم باید هر سړی نه وي، کرکتونکی هم باید په خپل تر کم تخلیق چې سوی او دی پر هغه کرکتنه کوي دی باید در هغه 100 واره عالم وي. او کرکتنه زه یوازې و دا ته نه وایم چې څوک یوازې بس یو څوک راوپرځوي. کرکتنه د یو شي ښه او بد اړخ دا چې دې دواړه راواخیستو بیا دې ستا په دغه کې په معروضي حالاتو کې اوس څه روان دي. فرض یې که اوس موږ پر ملا عبدالسلام یا پر نور محمد ترکي یا پر یو بل چا لیکو نو دا بیا دی د هغه وخت حالات به رااخلي چې نور محمد ترکي په څه حالاتو کې ژوند کړی دی، ملا عبدالسلام په څه حالات کې ژوند کړی دی. نو کرکتنه په کار دا ده چې دی څوک وکړي چې هغه د ده علم 100 په 100 کې نه دا چې 100 په 100 کې. هر څوک زما په نیز شاید زه غلط یم، زما په نیز هر څوک باید کرکتنه نه وکړي. او ځینې شاعران له دې امله شعر کرکتنې ته نه وړاندې کوي. د دوی دا اند دی چې هلته موږ ځینې کسان یا شاعران چې کومې خبرې کوي هغه د دوی ترخه ژبه کاروي یا کله کله مطلب دوی سختې خبرې کوي زموږ په شعر باندې، زموږ له شعر څخه زړه رامات کړي. نو فکر کوي چې دغه شاعران زغم نه لري چې دغه شعر کرکتنې ته وړاندې کوي که د کرکتونکو تېروتنه ده؟ غفران صاحب لکه څنګه چې پښتنه معاشره کې ډېرې خامۍ شته،
نو په دا پښتنه معاشره کې بیا په ادبي چاپیریال کې هم دغسې څه خامي موجوده دي. په هغه کې دی شاعران دي چې په خپله به مطالعه نه لري، په خپله به اعلی نه وي، په خپله به ډېر څه نه وي لوستلي، بس ناست به یې د غفران صاحب د فطرت صاحب پر شعر باندې به د ځانه کره کتنه. نو دا کره کتنه هم په اصل کې باید دی نه اوسي چې موږ یو څوک مات کو، بلکې کره کتنه زه وایم دی اوسي چې معمولي شی لیکلي موږ یې راپورته کړو، زړه ورکړو چې دی سبا تر هغه ښه شعر ولیکي، بیا سبا یوازې شعر نه، نثر، هر څه دا هغه وخت کېږي. فرض کړه زه به د دې دپاره یوه کوچنۍ بېلګه وړاندې کړم. ابوالخیر ځلاند صاحب وایي ما اربشاد ابوالخیر ځلاند صاحب وایي ما یو نظم ولیکی، وایي خان شهید ته مې په پرنس روډ کوټه کې په شمول میدان کړو، دی مشر سړی و، زه د اسکشره هلک وم، وایي زه ورته ودرېدم روغبړ چې موږ سره وکړي چابک چابک ورته ویل مال خان بابا زه به تا ته خپل شعر ووایم. وایي ده راته ویل چې زویه دا خو دلته نه ویل کېږي، ته راځه دفتر ته سره ولاړو. دفتر ته چې ولاړو وایي ما یو معمولي شی لیکلی و، وایي ده دونه زه تشویق کړم، زه دونه زه تشویق کړم نن چې وایي زما اووه کتابه دي، دا که خان شهید زه په هغه ورځ وهلی ولی نه وی تشویق کړی، زما دا اووه کتابونه به اوس نه ولی. نو وایي ده زه دونه تشویق کړم چې زه مزید پسې ولاړم، ښه شعرونه مې ولیکو، نثر مې ولیکي، تحقیق مې وکړي. دا وایي دغه خان بابا زه راپورته کړم. نو زه دی وایم اوس هم دلته چې کوم شیان روان دي، په کار دا ده چې دا شیان په داسې حال کې موږ وکړو چې څوک خوابدی هم نه کړو او اسلام یې هم کړي. زه پخپله په دا نظر یعنې تاسو وایئ چې موږ شاعر ته باید داد ورکړو، شاعر تشویق کړو. تشویق یې کړو، نه دا چې موږ یې مات کړو، زړه یې ور دغه کړو. یا دی خبرې په دا کره کتونو کې مطلب کېږي چې خپلې بیلګې مثال په صدیق پسرلي وړاندې کوي، په خوشحال خان یې وړاندې کوي، مګر په خپله بیا هغه چې زموږ هغه شی نه وي ورسره. فرض کړه زموږ په ناستو کې یو ورځ یو شاعر ونه کښېناستی، یو ډېر ښه شعر یې غوښت، بیا زموږ یو بل مشر شاعر غږ پر وکړي وروره دغه کم توکي چې ته غواړې چې په شعرونو کې ستا په شعرونو کې ستا ول دی ناستو باره ده ویل چې یا دا ما په شعرونو کې. نو بیا مشر شاعر ورته ویلې ول ته دی وکړه اول یې ستا په شعرونو کې موږ ته وړاندې کړه، نو بیا به موږ د بل چا څه وغواړو. نو دا هم زه دا وایم که کره کتنه کېږي یا یو شی د سړی د بله څه غواړي، هغه چې زه پر ده لیکوم آیا زما په شعرونو کې سته، آیا زما په لیکونو کې دا سته، دغه ښکلا دغه خوند چې ته د بل په شعر کې غواړې دا ستا په شعرونو کې سته، که ته هېڅ دې پر بل قلم راخستی. نو زه دلته په دې باور یم چې وایم یا شاعر باید مات نه سي، لاره خود ور وښیه، خو دی به یې نه ماتوي چې دی د کاره څخه ګر سر ته ختم کړي، د دی مات کې دی د دې شي څخه وباسي. نو زه پخپله د دی کره کتنې پاکې نه یم. زما د معلوماتو اړوند تاسو له 2003 څخه شاعري کوئ او د چمن اوسېدونکي یاست، په چمن کې اوسېږئ. له 2003 څخه تاسو خپله دغه ډګر ته راغلي یاست، دمګړی پرې په چمن کې یاست. د چمن اوسنۍ ادبي حوزه څه ډول ارزوئ د نور په پرتله؟ که موږ پېښور ته وګورو، که ننګرهار ته وګورو، که کندهار ته وګورو، که کابل ته وګورو، چمن د اسلام آباد او د پلازمېنې کابل په منځ کې کوچنی ښارګوټی دی. د چمن اوسنی ادب څنګه ارزوئ؟ کوم توپیرونه راغلي دي که نه د وخت په تېرېدو؟ مطلب د یو وخت په اندازه چې دلته به موږ ډېر لږ شاعران درلودل، د کمیت په لحاظ شاعران ډېر سوي دي، مګر د خصوصیت یا د معیار په لحاظ اوس هم موږ ښه شاعران بیخي د ګوتو په شمېر لرو. ښه شاعران زه ادبي حوزه بیخي تشویق کوم، ښه شاعران پکې پیدا سوي دي، خو بیا هم لږ دي. بیا هم نو هغه لږ دپاره زما دلیل دا دی چې په کار ځای که فرض که موږ په ژباړه کې در اوسه شی نه لرو، موږ یوه مجله دلته نه لرو، موږ اف ام دلته نه لرو، موږ دلته ډېر شیان اوس هم که نه دي سوي. نو زه ادیبان د چمن ادیبان ډېر زور پر کره کتنه ورکوي. زه دا وایم یا کره کتنه مهمه ده، دلته باید په کار دا ده چې موږ یو د ټیم په شکل کې کار کړی وی، یوه ډله مې ټاکلې ولی هغه ژباړې کړې ولی، یوې د بهرنۍ ژبو څخه ژباړې کړې ولی، یوې نثر ته کار کړی وی، یوې نظم ته کار کړی ولی. نو که په دغه حواله مې پوښتې چمن په دغه حواله کمزوری دی. که څه هم دلته ما دی غږونه اورېدلي دي چې خلک وایي چې چمن دا وخت د کندهار و د کوټې په مابین کې یو ډېره ښه حوزه ده او ادب یې ډېر مخته تللی دی. زه وایم یا که ملا عبدالسلام جم وباسي، رفیقي صاحب و، مازوریار صاحب و، دی څه اوس هم څه خو سته،
خو هغه رقم نه دی چې بیخي وستایل شي زما نظر. او دا مګړی په کومه پښتني جغرافیه کې پښتو ادب ډېر پیاوړی دی؟ کاش چې جنګ نه ولی په دې کې کندهار و کابل و ننګرهار ډېر مخته و. د خیبر پښتونخوا خو پوښتنه مه کوه هغه ډېر مخته دي هغه خلک. کوټه هم ښه ده، بس نو د کوټ سره وروسته نو بیا خامخا موږ په دغه حوزه کې څه ګزاره کوو څه سر وهو. فطرت صاحب د ګوت په شمېر پوښتنې پاته دي، د مرکې وروستۍ شېبې دي، یو ځل بیا یو شعر یو غزل راسره شریک کړئ نو بیا به هغه وروستی پیغام هم له لیدونکو سره شریکوئ. مننه. یو شعر را سره دی، بیا یې یرغل کړی دی، بیا یې سخت گزار کړی، بیا یې یرغل کړی دی، بیا یې سخت گزار کړی دی، د ستا د سترګو ډرون پر ما باندې بمبار کړی دی، او ما د غازي په شجاعت باندې ککړی ویاړ دی، ما د غازي په شجاعت باندې ککړی ویاړ دی، ما د شهید په شهادت هم افتخار کړی دی، تر پېښور او کابل وروسته بیا زاغ ډېر په جرأت تیری پر ښکلي ګلورینه کندهار کړی دی. دا ستا په نثر کې لیکلي څه دي وایه راته، تا ستا په نثر کې لیکلي څه دي وایه راته، ما زما په شعر کې زما دوران هیواد اظهار کړی دی، څه به اجمل څه به غني څه به خاطر کړی وي، څه به اجمل څه به غني څه به خاطر کړی وي، څه په غزل کې کار سایل څه خو اصرار کړی دی، او ما به د ځان سره یږدې نه ما به بولې یو څه، ما به د ځان سره یږدې نه ما به بولې یو څه، زه خو ژوندی سړی ما څه ناڅه کار کړی دی، او ته وقرارت رکیب یو وخت پرېښی نه، ته وقرارت یو وخت رکیب پرېښی نه، فطرت تا باندې وار هر کله دا مار کړی دی. ډېر په زړه پورې. زما و مخ ته یو بل کتاب هم پروت دی، له ګودره تر سنګاره، او شاعر محمد نبي امید، د نور احمد فطرت په زیار ستاسو نوم ورباندې لیکل شوی دی. که چیرې لیدونکو او زموږ اورېدونکو ته په دغه اړه باندې لږ معلومات ورکړئ چې دغه کتاب باندې ستاسو نوم که لږ واضح کړئ، او کتاب هم زه له ملګرو سره شریکم، دا د مشر شاعر ښاغلی محمد نبي امید صاحب شعري ټولګه ده، له ګودره تر سنګره، و پر دغه اړخ باندې د نوموړي درې انځورونه هم شته، بیتونه هم شته، خو پر دغه کتاب باندې دا کتاب د ښاغلي فطرت صاحب نه دی، خو یوازې د نور احمد فطرت په زیار دغه کرښه یا دغه جمله ورباندې لیکل شوې ده. نور وضاحت به ښاغلی فطرت صاحب خپله په دغه کتاب په اړه باندې ورکړي. دا زما د شعري مجموعې څخه وروسته بیا زه امید صاحب ته چې دی ډېر نایلی و، نو بیا مې یو ورځ ځای ته ورغلم او د ده سره مجلس وکړي، بیا مې ده ته ویل چې ته ستا په شاعري کې چوڼ وکړه چاڼ وکړه، او چې ده چاڼ وکړي بیا یې په لاس راکړي، بیا ښاغلی ایډوکیټ امجد خان ته ورغلم، بیا هغوی یې مالي لګښت راکړي، بیا مې یوه کوچنۍ سریزه باندې وکړه، او ده خپله هم یوه سریزه باندې کښلې ده چې دې باچا یې موږ بولو. نو دغه هم تقریبا ښه غټ کتاب دی، او بیا د دې څه وروسته دې کتاب یو بل کار هم وکړي، هغه دا دی چې کله نورو ملګرو ودې ته وکتل بیا د بله شعري مطلب دغه یو سړی چې په زرونو شعرونه یې درلودل، هغه ښه دا وسو چې د کله دا کتاب رالی نو بیا یو بل څوک هم دې ته تیار شي چې د بله ښایي چې ګرس د دې څه یو لړۍ جوړه چې دریم کتاب لومړی دغه ښه ګام تاسو واخیستی، دا ګام مطلب موږ واخیستی. او نن سبا د ټولنیزو رسنیو وخت دی، فیسبوک، ټویټر، میسنجر، واټساپ، انسټاګرام، یوټیوب، داسې ډېر، او ډېر اسانۍ سره کولی کېدلی شي چې د یو شاعر شعر د بل چا په نامه باندې واوړي. ښه شاعر پر خپل فیسبوک باڼه باندې خپل شعر خپور کړي، خو بل څوک یې په خپل نامه باندې واړوي. یو شاعر څنګه د خپل شعر امنیت ساتلی سي، او فکر کوي چې نن سبا دی په ټولنیزو رسنیو کې د شعرونو د خپرولو څخه ډډه وکړي، د کتاب پر انتظار وکړي، که نه کومه بله لاره چاره شته چې د خپل شعر امنیت وساتي، او خلک ونه کولی شي چې په اسانۍ سره د ده شعر کاپي کړي، یا یې د چا خبره دې ته ادبي غلا ویل کېږي یا یې غلا کړي؟ مننه، ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. یو وخت موږ په کالج یا پوهنځي کې چې کله کتابتون ما ته راسپارئ، زموږ یو پرنسپل و، نو ما د هغو څه وویل، هغو ته ویل ما سر دا ما ته مه راکوه، په دې چې که ته دا ما ته راکړې خلک چې دا کتابونه یوسي بیا یې نه راوړي. برادره ټول وروره دا مسله په ماسکو کې هم شته، په واشنګټن کې هم شته. دغه ادبي غلا
به نو بس د غلا داسې ده چې په طواف کې روان یې هم بغل در سره یي چې مکې شریف ته دننه ورننه لمونځ کوې هم بغل در سره ولاړ نو تقریبا لکه څنګه چې هر ځای غلا موجوده ده په د ادبیاتو کې بلکې د ژوند په هر شي کې غلا موجوده ده په ادبیاتو کې غلاوې به خامخا یي دې ته سرکې وایي دا سرکې بېلابېلو شاعرانو کړي دي ان دا رقم ماته شاعران ماته معلوم دي چې پره کتابونه یې غلا کړي دي ته خو لا یو شعر ښیې زه دا وایم غلا خو به روان وي خو موږ باید دا خپل شی دی شیر کړو چې بل د خلکو سره شریک کړو چې څوک پر دې حمله نه وکړي او که وکړي بیا به ته به دونه ژوندی چې برته یو خلکو ته لڅ کړې چې وروره دغه سړي ادبي غلا کړې ده دغه شعر چې دی دا زما دی دا رقم په کتابونو کې هم ډېر شته یعنې ان د راماو با په کتاب کې د خوشحال شعر چاپ شوی دی د بل مشر د نور شاعرانو یعنې چا پر ګر سره پر راماو با شعرونه جوړ کړي دا شان خو منع کېدلی نه شي البته سړی باید چې یو څه احتیاط ورسره وکړي چې ستا شی بل نه کړي غلا او ته د بل شی اما نظر به خامخا موږ په ټولنه کې سره اخلو تقلید به وي زه به د یو چا نظر اخلم په بله پیرا کې هغه دونه تاوانه دی البته شعرونه سره غلا کول رنګونه سره غلا کول دا زه په خپله د دې نه ملاتړ کوم او نه دا ښه کار او تاسو یوه خبره وکړه چې ځینې شاعرانو کتابونه کاپي سوي دي هغه کاپي رایټ ته پام نه دی سوی زما لپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه که چیرې د بیلګې په ډول باندې څو کتابونه در سره شریک کړي چې داسې دغ سوي کاپي سوي یا غلا سوي ولا داسې یو کابل کې داسې یو واقعه وسوله یو کس راولاړ شو د بلکې د هغه نومونه زما ویر دي دا په خیبر پښتونخوا کې سوي دي ان دغه یو کتاب زما سره ستا مطلب دا باندې ګر سره باقاعده دا کتاب ختلی دی دا کلام د چا په نوم د چا دا باقاعده د دې دپاره لیکل سوی دی چې مطلب په دې کې شعر د رحمان بابا دی خلک یې د حمید بابا بولي غزل د خوشحال د خلک د رحمان بابا بولي دا رقم ډیر شان موږ غلط وایو دا رقم ډیر غلاوي نو واقعي دغسې پیښې په کابل کې سوي دي داسې په پېښور کې سوي دي خو د وخت د کمۍ د وجې څه به زه هغه نومونه نه واخلم خو دا سرکې دا غلاوي دا په بېلابېلو رنګونو کې اوس نو بیا چې دا د نیټ دور شو دا جدید دور شو پر دې باندې مزید نور کار هم وشو نو څه ووایم کم به سي که موږ کوشش وکړو هڅه وکړو کم به سي مګر ختمولی نه شو او فطرت صاحب تاسو د پښتو ژبې یو ښوونکی یاست او بیا د چمن په پوهنځي کې ښوونکی یاست پښتو ژبه کې ځینې توري موږ نه لرو اوس که تاسو لیکچرر یاست نه د لیکچر لپاره نه د لیکچرر دپاره موږ په پښتو کې توري لرو داسې بیخي ډېر توري شته چې په پښتو کې د هغه لپاره موږ توري نه لرو یا معلومات کم دي په دغه اړه که لږ معلومات را سره شریک کړئ دا خبره لږ لیدونکو ته واضح کړئ ځکه له تاسو وکړه چې تاسو یو د دې شي سره تړاو لرئ او یو د پښتو ژبې ښوونکی یاست مننه غفران صاحب خدای دې ژوندی راته لره سمه ده نو دا داسې دی چې دا ژبې هم دی دي لکه دا زموږ کورونه یا دا موږ دی چې ستا سره پیسې نه وي کله ته له ما پور کې بل دا بله څه دا پور روان دی دا پور تر قیامته به وي موږ بازار ولاړ شو شی نه یې را سره بیا پور وکړو بیا بله میاشته ورکړو یا لس ورځې بعد دغه رقم دا ژبې هم په ګاونډ کې سره ګاونډۍ دي پښتو له فارسي ځینې پورونه کړي دي پښتو له عربي کړي دي ان دغه د پښتو توري په انګریزي کې هم شته ان د انګریزي توري دا وخت موږ واخیستلو د عربي دا خو بیخي ډېر دي فرض یې کړه لکه زکات توری اوس موږ هر څونه پښتو مخ ته ولاړه زکات توری یا بیبي صاحب وایي چې زکات دپاره موږ توری نه لرو دا رقم موږ د لمونځ دپاره توری درلودی مګر د ځینو شیانو دپاره نو زه دی وایم ضروري هم نه ده اړینه هم نه ده چې موږ به د هر توري دپاره که ستا راواخله که جوړېږي راواخله که نسته نو د ټي وي دپاره خامخا بیا موږ باید دی وکړو ټي وي تلویزیون افغانان دا تلویزیون بولي فرض یې که ځینې توري دي دا موږ دغه
مفغن مې کړل، افغاني مې کړل، لکه اوس سټیشن، ټیسن، زموږ د دې دپاره تمځای توری موږ لرو. که زموږ توري سته، زموږ ټکي سته، خو موږ باید هغه ټکي راواخلو. فرض کړه لکه د شعر دپاره موږ زمری توری لرو، باید موږ زمری وکاروو. د درون د سنګین دپاره موږ درون توری لرو. د ځینې توري چې لکه د صلات دپاره موږ لمونځ لرو. د مرکې وروستۍ شیبې دي، تاسو خپله یو ښوونکی یاست او ډېری ستاسو زده کوونکي ځوانان دي. د خپلو زده کوونکو تر څنګ نورو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ پیغام مو څه دی ورته؟ مننه. پیغام خو مو بس دغه دی چې دغه لوستونکي دي که ګر سره زموږ د ځوان کل ټول ځوانان دي، ټول پیغام دا دی چې دوی دې اول د نړۍ زمیني حقایق ووایي چې نړۍ ګر سره په کوم ځای کې روانه ده. یعنې فرض کړئ یو مثال به زه درکړم، وایي عراق اټمي مرکزونه ویشتل سوي وو، د شپې اسرائیل ویشتلي وو، خو عراق ته په دغه جدیده نړۍ کې، په دا نوې نړۍ کې دا خبر نه و رسېدلی چې څوک رالی او چا حمله راباندې وکړه. نو په دغسې حالاتو کې چې دنیا ګرده د ساینس پر مټ باندې دنیا اسمان ته وختله او موږ په هغه تاترین کې یو، نو زه پر ټولو ځوانانو باندې اول غږ کوم چې تعلیم حاصل کړي، په هره ژبه چې حاصلوئ خو نړۍ ووایاست، ولاړ سئ مخته، سبق ووایاست، پوهنه حاصله کړئ. بل د پوهنې سره سره نړۍ په هغه کې جرمني د روسیه د امریکا د بلکې نور هېوادونه دې په خپله ژبه کې ډېره ترقي کړې ده. دې پر دغه ژبې پر مټ باندې په ساینس ټکنالوژي کې ډېر لوی مقام حاصله کوي. نو زه زموږ پر ځوانانو باندې غږ کوم، په ځوانانو کې بیا ډېر پر دا ملتپالو باندې، ځکه د دوی